پرسونل پرونومن ام اکوزاتیو شخصي ضمیرونه په اکوزاتیو کیس کې کم دي سره کوم استعمالي مثالونه کم یو دي راځي چې په دې ویډیو کې ټول وګورو راځي چې اول وایو چې شخصي ضمیرونه یا پرسونل پرونومن په اکوزاتیو کیس سره کم دي او کوم یو دي کله چې زه پرسونل پرونومن ام نومیناتیو راواخلم اکوزاتیو راواخلم د دوه لپاره یو سټرکچر برابر سره وایو ايش معنا زه مش معنا ما دو معنا ته دیش معنا ته بیا موږ وایو ایر معنا هغه کلش نارینه یادومه بیا راځم په اکوزاتیو کې د دې لپاره بیا این استعمالومه مګر همدغه این باید همدان څنګه چې د مذکر جسمونو لپاره استعمالیږي همدارنګه باید د مذکر جنسونو لپاره هم استعمال شي بیا وایم زی د زی لپاره اکوزاتیو کې هم زی دی بیا وایم اس اکوزاتیو کې هم اس دی بیا وایم ویا معنا مونږ بیا وایو چې اونت معنا مونږ سره بیا وایو په نومیناتیو کیس کې ایا او همدارنګه په اکوزاتیو کې موږ وایو اویش زی معنا هغوی په نومیناتیو کیس کې او همدارنګه زی په اکوزاتیو کیس کې معنا هغوی سره ein Spieler مثالونه siehst du mich ته ما ګورې زه ته وایم چې یا ich sehe dich هو زه تا ګورم دلته دغه دیش از اکوزاتیو استعمال شوی دی او همدارنګه په دغه جمله کې د دوه شیانو په رابطه باندې خبره کوو یا په دې جمله کې هم نومیناتیو شته چې هغه ايش زیمه او دیش اکوزاتیو ته معنا ته بیا وایم سره چې nein ich sehe dich nicht نه زه تا نه ګورم راځم دوهم مثال وایم سره چې verstehst du mich آیا ته زما په درسونو باندې پوهېږې ته ما ته وایې چې یا ich verstehe dich هو زه ستا درسونو باندې پوهېږم بیا به ته وایې چې nein ich verstehe dich nicht نه زه ستا په درسونو باندې نه پوهېږم یا په تا باندې نه پوهېږم du was اینته وایم سره چې magst du Ali آیا ستا علي خوښېږي ته ما ته وایې چې یا ich mag ihn هو هغه زما خوښېږي یا مثلا ما ته وایې چې نه مې خوښېږي nein ich mag ihn nicht نه هغه زما نه خوښېږي ما تاسو ته مخکې یادونه کړې وه چې دغه این د مذکر جنسونو لپاره هم استعمالیږي لکه وایم مثلا چې ماکس دو دنتش آیا ستا دا میز خوښېږي ته ما ته وایې چې یا ich mag ihn هو زما خوښېږي زه وایو زی په نومیناتیو کې هم زی دی په اکوزاتیو کې هم دی لپاره موږ زی استعمالو لکه زه وایم مثلا چې هوغن یو دانه اکوزاتیو ورب دی معنا غوږ نیول هورس دو لیلا آیا تا لیلا د غوږ ایښی دی ته ما ته وایې چې یا ich هوغه زی هو هغې ته ما غوږ ایښی دی په دغه جمله کې اش معنا زه زوبیکت یم او زی اوبیکت معنا هغه مفعول دی چې هغه زما نه یو فعل معنا اخلي مطلب زه پرې عمل ترسره کوم ورباندې دویم داسې وایم مثلا چې دغه زی مونږ د ښځینه جنسونو لپاره هم استعمالولی شو لکه مثال په ډول زه وایم دی وونونګ یو اپارتمان معنا دا یو ښځینه جنس دی یو ښځینه نوم دی زه داسې وایم مثلا چې kauft ihr die Wohnung آیا تاسو اپارتمان اخلئ ته ما ته وایې چې یا ich kaufe sie او زی اخلم یا وایم چې یا wir kaufen sie هو مونږ یې اخلو اس معنا د نیوتوغوم شیانو لپاره استعمالوم مثال وایم مثلا چې das Baby یا د نیوتوغوم یا د خنثی نوم دی وایم findest du das Baby süß څه فکر کوې دا ماشوم چې دی دا خوږ دی ته ما ته وایې که نه یا ich finde es sehr süß ګورې د das Baby په ځای باندې ما اس استعمال کړلو راسم دویم پوښتنه دا کومه ده نه فیندن خپله هم د اکوزاتیو ورب دی وایم مثلا چې findest du das Handy billig څه فکر کوې دغه موبایل ارزان دی که قیمته دی ته ما ته وایې چې ich finde es sehr billig دا موبایل ډېر زیات ارزانه دی مثلا ما ته وایې که nein ich finde es sehr teuer مطلب دا موبایل چې دی دا ډېر زیات قیمته دی انغوفن معنا زنګ وهل دا اکوزاتیو ورب هم دی یو تغین باره ورب هم دی د دې باید پریفکس ان باید در جملې په اخر کې استعمال شي تاسو پوښتنه کوم سره چې غوفس دو اونس ان آیا ته مونږ ته زنګ وهي اونس هم دا اکوزاتیو چې د پرسونل پرونومن دی زه ته وایم چې یا ich rufe euch an هو زه تاسو ته زنګ وهم کینن معنا پیژندل پوښتنه کومه ده نه چې kennst du die Leute ته دا خلک پیژنې kennst du die Leute ته دا خلک پیژنې ته ما ته وایې چې هو زه هغوی پیژنم زه به سره کوم وایم یا ich kenne sie هو زه هغوی پیژنم